د ملي بیرغ په ننګه غبرګونونو افغانان سخت په غوسه کړي، خو سیاستوال غلي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. یکشنبې د هود 29مه په ټولنیزو رسنیو کې زرګونو افغانانو د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د هغو اوامرو خلاف توند اعتراضونه څرګند کړي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پر ضد یې ورکړي دي. د دې کمپاین په ترڅ کې زرګونو افغانانو د خپلو ټولنیزو رسنیو پر پروفایلونو د افغانستان د ملي بیرغ عکسونه لګولي او طالبان یې ورسره د مخالفت له کبله د پاکستان په لاسپوڅي توپ تورن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري د ملي راډیو ټلویزیون لپاره ټاکل شوي رئیس او طالبانو مرستیال ویان احمد الله وثیق د ملي بیرغ او د ملي ټلویزیون له لوګوګانو څخه د ملي بیرغ د رنګونو د ایسته کېدو په اړه خپل لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته د منسوبو اوامرو کرهوالی تایید کړی دی. په دغه مکتوب کې د ملا هیبت الله خونزاده لخوا په ټولو رسمي ادارو کې د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د لګولو امر شوی دی. د طالبانو دا کار د زرګونو عامو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عاطف مشل چې د طالبانو ملاتړی هم دی، د دوی له دې پریکړې سره محتاطانه مخالفت کړی دی. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.